د کهانۍ شروعات کې مونږ یو تباه شوی ښار وینو. دلته کې ځناور منډې وهي. په اصل کې څو کاله مخکې یو قسم له وایرس راغلی و. د هغې وایرس په وجه باندې تقریبا 90% خلک مړه شوي دي او 9% خلکو نه زومبیز جوړ شوي دي. دا ډیر خطرناک زومبیز دي، خو د دیو کمزوري دا ده چې دا نور ته نشي ټینګېدی او د شپې نه حمله کوي. دې خوا مونږ یو صحتمند انسان وینو. د دې نوم ویل دی. دا د دې وایرس نه بچ شوی دی. د ویل د ډیلی روټین په حساب باندې چې کله هم دا کور ته راځي نو د ټولو نه مخکې په لاره باندې الکوهل وخري چې زومبیز د دې ټکانه بوی نه کي، او بیا چې کله کور ته راشي نو خپل سپی ولمبي، او څنګه چې ورځ په ختمېدو وي نو دا خپلې دروازې او کړکۍ بندې کړي، په خپل کور کې بالکل تیاره جوړه کړي. بیا هم دا په خپل کور کې ډیر په ګبراهټ سره ژوند تېروي. د خوب په ټیم کې دا سره د ټوپک اسمبلي ویل دا هر څه د دې وجې نه کوي چې دا زومبیز د شپې نه راوځي. خیر په سباله باندې چې کله ویل خپل گاډی راواخلي او د خوراک په تلاش کې بهر راوځي، څنګه چې دا په یو ځنګلي بیزه باندې ډز کوي نو د دې نه مخکې یو زمری په دې بیزه باندې حمله وکړي. ویل چې څنګه دا زمری وژني، خو په دې وخت کې یو دوه نور زمري راوځي. دا چې وګوري نو ویل پې ډز ونه کړي او د خپلې فیملي سوچ ورته راشي. د دې نه پس چې کله ویل کور ته لاړ شي نو دا خپل لیب ته کوز شي. دا په اصل کې یو ساینټیسټ هم وي او د زومبیزو دوایي په جوړولو کې لګیا وي. دې ډیر منګکان نیولي وي کومونه چې زومبیز جوړ شوي دي، او دا په دې کوشش کې دی چې د منګکانو په ذریعه باندې به دا د زومبیزو دوایي جوړوي. دلته کې دا یو منګک ته وګوري نو دې ته پته ولګي چې دا منګک اوس حمله نشي کولی، خو په دې منګک باندې د دې تجربه کامیاب شوه نو دا به دغه زومبیزو نه هم صحیح انسانان جوړ کړي. ویل روزانه د خپل کور نه وځي په دې امید سره چې دې ته به څوک انسانان میلاو شي. بیا په ریډیو باندې یو میسج پرېږدي. دغه شان 3 کاله تیر شي خو ویل ته څوک انسان میلاو نشي. یوه ورځ چې دا د گیم دپاره راوتی وي نو دلته کې د دې سپی یو ځنګلي بیزه ویني. ویل او د دې سپی په دې بیزه پسې ولګي. بیزه د دې نه مخکې منډه وهي او کله چې د دې لاره ختمه شي د ویل سپی هم په دې پسې دغه بیلډینګ ته دننه شي. ویل یې د ایسارېدو کوشش کوي خو د دې سپی دننه ورغلی وي نو دا خپل ټوپک راواخلي او په خپل سپي پسې دننه ورشي. دننه هر طرف ته تیاره وي. دلته د ویل زړه درزیږي او ویل ډیر زیات یریږي. هر طرف ته دا خپل سپی ګوري، خو چې دا څنګه مخې ته ورشي نو دا په سیړو باندې وینه ویني. په دې پسې چې څنګه شاته ځي نو دا ګوري چې دغه بیزه مړه شوې ده او پرته ده. د دې نه پس چې کله خپل سپی ګوري نو دلته کې د دې نظر په زومبیز باندې ولګي، خو د ویل سره د خپل سپي غم وي. بیا هم دا په خپل سپي پسې ګرځي. ویل ګوري نو د یو میز لاندې د دې سپی ولاړ وي او ډیر زیات یریدلی وي. دا سپی د دې شاته ډیر په ګبراهټ سره ګوري نو دا پوهه شي چې د دې شاته څه خطره شته دی. څنګه چې ویل شاته وګوري نو یو زومبیز د دې طرف ته رامنډه کړي. د خپل سپي سره دا مخې ته منډه شروع کړي او څنګه چې دا زومبیز په ویل باندې حمله وکړي، خو د دې قسمت ښه وي د بیلډینګ نه ودانګي، او څنګه چې په دې زومبیز باندې نور ولګي نو دیو په ځمکه باندې تړپېږي. ویل ډیر زیات غبراو شوی وي، خو دلته کې دې ته د زومبیز ټکانه معلومه شي. د دې په ذهن کې یوه آیډیا راشي. دا غواړي چې د دې زومبیز نه یو زومبي ونیسي او په هغې باندې خپل ریسرچ وکړي او د زومبیزو دوایي جوړه کړي. دا دلته کې یو جال خور کړي او د ځان نه لږه وینه وباسي. بیا دې جال ته بهر کیني، خو د دې په وینه پسې چې څنګه زومبیز راشي نو یو زومبي په جال کې راګیر شي. خو په دې وخت کې یو زومبي ډیر زیات غوسه وي او ډیر په غوسه کې د دې طرف ته چغې وایي. دا په اصل کې د دغه زومبي خاوند وي، کوم زومبي چې وس دی ونیو. کله چې ویل دا زومبي کور ته راوړي نو دا د دې په ذریعه باندې خپله دوایي جوړول غواړي. د دې زومبي د نیولې په وجه باندې نور زومبیز ډیر زیات غوسه وي. یوه ورځ چې دا د کور نه بهر راوځي نو دا ګوري چې د روډ په منځ کې یو بوت ولاړ دی. دا بوت په اصل کې د یو سټور د دروازې مخې ته ولاړ و، خو اچانک دلته کې راغلی نو دې ته څه پته نه لګي. په دې باندې ویل له ډیره غوسه ورشي نو دا خپل ټوپک راواخلي او په دې بوت باندې ډزې شروع کړي. دا دلته کې هغه زومبیزو راولی و. د زومبیزو دا یو چالي ولې چې دې د زومبیز د مشر ښځه نیولې ده. دا چې څنګه مخې ته ورشي نو زومبیز په خپل جال کې راګیر کړي. د دې د خپې نه پلی تاو شي او راولویږي. په دې سره د ویل سر زخمی شي او دا بېهوشه شي. خو چې کله نور په پناه کېدو وي نو ویل په هوش کې راشي. څنګه چې د نور دا رڼا په ختمېدو وي نو دا خطرناک زومبیز راوځي. ویل چې دا وګوري نو ډایرک خپل چاقو راواخلي او په دې باندې رسۍ کټ کړي. خو چې څنګه دا ځمکې ته وغورځېږي نو په دې کې دغه چاقو ښخ شي. د دې سره سره یوه غټه خطره دا وي چې د نور رڼا په ختمېدو ده او ویل ته پته وي چې څنګه د نور رڼا ختمه شي نو دا زومبیز به په ما باندې حمله کوي. دا ګوري چې دغه بیلډینګ نه یو خطرناک اوازونه راخیږي نو د دې نه هغه زومبي راوځي او د دې سره ډیر خطرناک سپي وي. دا خپل سپي پرېږدي خو د نور سره رڼا باقي وي نو په دې وجه باندې په ویل حمله نشي کولی. ویل ډیر زیات زخمی وي
راولي او د ګاډي طرف ته ځان رسي. د دې سره په ګاډي کې تماچه هم ده، او چې څنګه د نور دا رڼا ختم شي نو دا خطرناک سپي په ویل باندې حمله وکي. ویل چې څنګه خپل تماچه راواخلي نو یو سپی په دې باندې ولي، خو د بل طرفه په بل یو زومبي سپی حمله وکي. په دې باندې د ویل نه تماچه وغورځيږي. څنګه چې دا سپی ویل خوري نو په دغه ټیم کې د ویل سپی په دې باندې حمله وکي او ویل بچ کی. خو په دې جنگ کې د ویل دغه سپی زخمی شي او دا یو زومبي سپی خوړلې دی. نو ویل ډیر زیات خپه شي ولې چې دې ته به هم دغه وایرس وس ولګي او د دې نه به هم زومبیز جوړ شي. دا د سپی کور ته راوړي او دې ته یو انجکشن ولګي. ویل ډیر زیات خپه وي او خپل سپی په غیږه کې نیولې وي، خو په دې وخت کې د دې د سپي نه ویښته وخیږي او د دې سترګې هم بدل شي. نو ویل ته پته ولګي چې دا اوس زومبي ستا ویښتو والا دی. په دې وجه باندې زړه کلک کړي او د دې سټ مات کړي. دا په خپل سپي باندې ډیر زیات خپه وي ولې چې په دې ټوله دنیا کې صرف د دې سره دغه یو سپی و. ویل اوس صرف په دې خبره حیران دی چې د یو انسان نه کله زومبیز جوړ شي نو دغه دماغ مکمل کار نه کوي. خو بیا دغه زومبیز ولې دومره هوښیار دي چې د ویل دپاره هغوی یو جال جوړ کړی و. د سپي په غم کې ویل یو خطرناکه فیصله وکړي، دا یو ګاډی را روان کړي او سیده د زومبیزو علاقې ته لاړ شي او دا ګاډی په دې زومبیز باندې ورخیږي. دا مسلسل دغه زومبیز باندې ورخیږي، خو دا زومبیز هم د دې ګاډي نه تاو شي او د دې د شیشې ماتې کړي. څه زومبیز ستنې ته وخیږي او دا په دې ګاډي باندې راغوزار کړي. په دې سره ګاډی مات شي. ویل په خپل ګاډي کې راګیر شي. دا ګوري چې ډیر زومبیز د دې طرف ته رامنډې وي او د ګاډي نه د کوزېدلو کوشش کوي، خو اوس ډیره ناوخته شوې ده. ټول زومبیز په دې باندې حمله وکړي. په دې کې د زومبیزو مشر زومبیزو ته اډر وکړي نو دا زومبیز ورله ګاډی الټه کړي. د زومبیزو دا مشر چې کله د دې خواله راشي او څنګه په دې باندې خوله لګي، په دغه ټیم کې یو تیز رڼا دلته راشي، خو ویل بېهوشه شي او کله چې په هوش کې راشي نو دا ګوري چې دا په کور کې موجود دی او د دې کومه خپه چې زخمی شوي وي نو دا هم ګنډلې شوي. دا ګوري چې د دې سره یوه ښځه موجود ده او د هغې سره یو ماشوم هم دی. تقریبا د 3 کالو نه ویل چېرته د انسانانو سره خبرې نه دي کړي. د دې جینۍ نوم هینا وي او دا ورته وایي چې ستا د دغه میسج په وجه باندې زه دلته راغلی یم. هینا ورته وایي چې دلته کې به څه محفوظ ځای نه وي چې موږ ورله لاړ شو. نو ویل ورته وایي چې نه، دلته کې هر خوا زومبیز دي او موږ له د دې کور نه بهر وتل پکار نه دي. د دې نه پس چې کله هینا د ویل لیب ته ورشي نو دغه فیمیل زومبیز ویني. هینا ډیره زیاته حیرانه شي. د دې نه پس چې دیوار ته وګوري نو دلته کې ډیر تصویران د زومبیزو لګېدلي وي. د دوایي جوړولو دپاره ویل ډیر زومبیز وجلي دي او په خپل لیب کې لکه د منګکورو استعمال کړي دي. کله چې نور په ښکته کېدو شو نو ویل خپلې دروازې او کړکۍ بندې کړي، خو لږ وخت پس بهر یو غوبل جوړ شي. څنګه چې دا د کور نه په کړکۍ کې وګوري نو دې ته پته ولګي چې ډیر زومبیز د دې کور طرف ته رامنډې وي. ویل خو د خپل کور ډیر حفاظت کړی دی، خو چې کله د هینا نه تپوس وکړي نو دې ته پته ولګي چې پرون هینا دا بچ کړی و او بیا یې کور ته راوړی و. نو د هغې نه پس یې په لاره کې الکوهل نه وشیندلي، خو د ویل سره دویم پلین هم وي. دې د کور خوا او شاته تیز تیز لیټونه لګولي دي. اچانک ویل خپل لیټونه چالو کړي، خو د حیرانتیا خبره دا وي چې کوم زومبیز به د رڼا نه یېرېدل هغه اچانک په دې لیمپونو باندې حمله وکړي او دا لیمپونه مات کړي او ټول زومبیز د ویل د کور طرف ته منډې وهي. په دې باندې ویل خپل اخیرنی پلین هم وچلی. دا د یو ریموټ بټن دباو کړي او د خپل کور خوا او شاته ټول بمونه راوچوي او کله چې ویل بهر وګوري نو ټول زومبیز مړه شوي. ویل چې کله هینا ته آواز ولګوي نو هینا څه جواب ورنکړي. نو د هینا د کتو دپاره دا بره خیږي، خو په دې وخت کې یو زومبیز په دې باندې حمله وکړي. دی اوچت کړي او په ځمکه باندې راولي. دا هغه د زومبیز لیډر دی. ویل یو پیشکش راواخلي او په زومبیز کې ښخ کړي، خو په دې باندې په زومبیز ساسر نه پریوځي. دی اوچت کړي او لاندې غوزار کړي او څنګه چې دا په ویل پسې لاندې ورځي نو ویل ته خپل ټوپک میلاو شي او په دې باندې فایرینګ شروع کړي. دا چې په څنګه ډزې شروع کړي نو دا زومبیز منډې شروع کړي. دې ته پته وي چې انساني وسله څومره خطرناکه ده. دا زومبي منډه کړي او د دیوار شاته پټ شي، خو ویل په سلنډر باندې ډز وکړي او یو غټه دماکه وشي. په دې باندې زومبي مړ نه شي بلکې زخمی شي او د دې ځینه وتښتي. ویل په دې پسې شاته ورمنډې وهي، خو زومبیز دلته نه تښتېدلی وي. دا په هینا پسې یو بلې کمرې ته ورشي نو دا وګوري چې دلته کې یو بل زومبیز دی او هینا او ماشوم د هغې نه پټ شوي دي. نو ویل ورته د چوپ کېدو اشاره وکړي. ویل یو تماچه ویني او څنګه چې په دې تماچه پسې ورځي نو زومبیز یې ویني. دا د تماچه راواخلي او په دې باندې دا زومبیز ولي، خو دې وخت کې بهر ډېر تیز اوازونه راځي. کله چې ویل بهر وګوري نو د زومبیز مشر چغې وایي. په اصل کې دې ډېر سیوا زومبیز راوستي وي. دا زومبیز ډېر هوښیار وي. ټول زومبیز په دې بلډینګ باندې حمله وکړي. دیو خپل لیب ته ورسي. هینا چې د دې زومبیز ښځې ته ګوري نو ډېره حیرانه شي او ویل ته غږ وکړي
وکي په اصل کې د ویل دوی کار کوي او د زومبیز نه په مزه انسان جوړیږي. خو دې وخت کې د زومبیز د نراشي ویل ورته وایي چې زه به تاسو ټولو نه واپس انسانان جوړ کم. خو اوس د زومبیز ډیر زیات غوسه وي او دې ته په خپل باندې ویل یو زومبي ښکاري ولې چې ویل خو هر وخت د دیو ملګری نیسي او د دیو د لیډر خزه هم نیولې ده. د زومبیز مشر په دې شیشه باندې وار وکي نو په دې کې چاونه راشي په دې کې دا چاونه رو سیوا کیږي. نو ویل ته پته ولګي چې دا خو به اوس د نراشي او موږ ټول به ختم کی. نو دا دلته یو خطرناکه فیصله وکي دا یو سیرنج راواخلي او د زومبیز نه وینه وباسي کم باندې چې دغه دوايي استعمال کړي ده ولې چې د دې د وینې نه اوس ویکسین جوړېدی شي. دا دلته کې یو خوفیه لار کولاو کی او دا وینه د خزې لور کی دا خزه او ماشوم چې دن نشي نو دا پس گیټ بند کی. څنګه چې دا زومبیز شیشه ماته کی نو په دغه وخت کې ویل د ګرینیډ نه پینو باسي او د زومبیزو طرف ته منډه شروع کی. په دې کې یو غټه دماکه وشي او ټول زومبیز ختم شي. ویل خو مړ شي خو د دې هغه تجربه کامیاب شي یعنی اوس به باقي خلک د دې زومبیزو نه انسانان جوړ کی. په دې باندې زمون کہانی ختميږي. کو ویډیو مو خوښ شوی نو لایک کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.